السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو که چیرته تاسو غواړئ چې خپل موبایل می ترانسپیرنټ کړئ، یعنې بیا ستاسو موبایل استعمالوئ د هغه شاته بیک په کیمره باندې د ټوټل شان تاسو ته معلومیږي او ستاسو موبایل به ترانسپیرنټ وي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن دا په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم او دغه اپلیکیشن خامخا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دغه ویډیو موږ سره تر پای وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ګورو ملګرو I allow transparent live wallpaper to take picture and record video. دغه رقم دغه تاسو چیش کې الاو کړئ. نو کله چې ګورو ملګرو تاسو په الاو باندې کلیک وکړئ، دغه رقم بیا تاسو راسئ په سټارټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګورو ملګرو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، پلیز ویټ تاسو به ولکه انتظار ورته وکړئ او دغه ایډز بل تاسو کلوز کړئ. دغه رقم ترانسپیرنٹ لایو وال پیپر دغه رقم گاید ټو هاو. نو تاسو به ووایئ چې ترانسپیرنٹ لایو وال پیپر. کله چې موږ تاسو ترانسپیرنٹ لایو وال پیپر ووایئ، دغه رقم سیټ ترانسپیرنٹ وال پیپر، سیټ میریر وال پیپر او نیویګیشن کمپاس. نو تاسو به ورته ووایئ چې سیټ ترانسپیرنٹ وال پیپر. کله چې موږ تاسو سیټ ترانسپیرنٹ وال پیپر ووایئ، نو به تاسو ته وال پیپران درکړي. نو دغه ایډز به تاسو صرف کلوز کړئ. نو ګورو ملګرو دغه وال پیپر اوس دا رقم شو. بیا کله هم تاسو موبایل استعمالوئ، ستاسو د موبایل وال پیپر به دا رقم ته وي، یعنې هر څه چې تاسو غواړئ ګوره هغه ټوټل به دلته دی تاسو ته دا رقم ته درښکاره کوي. دغه رقم به بیا تاسو راسئ په سیټ وال پیپر باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په سیټ وال پیپر باندې کلیک وکړئ، دی دلته تاسو ته دوه اپشن درکوي، وایي هوم سکرین، دغه رقم هوم اینډ لاک سکرین. تاسو به ورته وایئ چې یا زه صرف په هوم سکرین باندې درومه. تاسو په هوم سکرین ووایئ، دغه رقم اوس بېرته تاسو په بیک باندې چیش شئ ولاړ شئ. نو ګورو ملګرو کله چې تاسو په بیک باندې ولاړ یاست، اوس تاسو د موبایل سکرین سولو اوس ګوره هغه ټوټل چیز ته ترانسپیرنټه ده، یعنې هر شی تاسو کوئ ګوره ستاسو د موبایل سکرین چیز سو ترانسپیرنټه سو. که تاسو ګیلري خلاص کړئ، که هر شی خلاص کړئ، هغه ټوټل به ستاسو د موبایل یعنې کومه وال پیپر سو هغه چیز سو ترانسپیرنټه سو. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، ډېر فني اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.